ولسمشر غني تازه په قطر کې د طالبانو په اړه څه ویلي دي او طالبان باید په اساسي ډول ولې درک شي. سلامونه لیدونکو، کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر محمد اشرف غني دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي سره په کتنه کې هغوی ته خطاب کې ویلي دي چې تاسو د نظم او نظام استازیتوب کوئ. هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي ته د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان دولت او ملت پر خپل مذاکره کوونکي پلاوي ویاړي، ځکه هم مو په نظر او هم مو په عمل کې ثابته کړه چې پر تاسو باور اصولي وو. له زغم چلن او دې څخه مننه چې خپل لیدلوری او طرز مو د اساسي قانون او د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک په رڼا کې عیار کړی دی. محمد اشرف غني یاد پلاوي ته په خطاب کې زیاته کړې چې تاسو د اصول ټیم یاست، نه د فصل، او ولس غواړي چې 40 کلنه جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي او ملت د دغه ناورین اساسي حل په جمهوریت نظام کې ویني. تاسو د نظم او نظام استازیتوب کوئ. هغه زیاته کړه چې زموږ میډني امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټینګه د هیواد دفاع کوي او هر ورځ په دې برخه کې قرباني ورکوي. ولسمشر وویل نړۍ د افغانستان د سولې او انکشاف په اړه اجماع لري او حکومت د ملي او بین المللي پانګو د جذب لپاره هلې ځلې کوي چې له امله یې استرالیایي میلیاردر له حکومت سره په افغانستان کې د پانګونې بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او له زیمز کمپنۍ سره هم د بادي برېښنا د تولید لپاره مذاکرات ادامه لري. د دغو پانګونو او لویو پروژو د عملي کېدو له لارې باید د خلکو ژوند تامین شي. جمهور رئیس غني وویل چې هیوادوال او حتی طالب جنگیالي نور د جنگ ستړي دي او دغه ستړیا باید په اساسي توګه درک شي. همدارنګه مذاکره کوونکي پلاوي ته د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکولو ترڅنګ هغوی ته د لا ډېرو بریاو هیله وکړه. له تاسو څخه ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره زموږ سره وئ. که په دې اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو، د خدای په امان.